جی بي انسټاګرام را بسو جی بي انسټاګرام ته چې دا څنګه انسټاګرام نه نو تاسو په دې کې ډېرې اپلیکیشنې وینئ چې ډېرې اپلیکیشنې په دې جی بي انسټاګرام کې خلاصې دي. نو مونږ راځو یو څو اپلیکیشنې ګورو چې کوم دي کې خلاصې دي. نو راځو کولی شو چې انسټاګرام څخه څنګه ډاونلوډ وکړو. نو تاسو دا درې ټکي وینئ دې باندې به کلیک کړئ نو جی بي آپشن باندې به کلیک کړئ څنګه دې باندې کلیک پاس سر کې وینئ ډاونلوډ بټن څنګه کلیک کړئ تاسې عکس به ډاونلوډ کړئ او دغسې ویډیو هم تاسې کولی شئ ویډیو هم ډاونلوډ کړئ. نو دا ویډیو د درې ټکي باندې څنګه کلیک کړئ جی بي انسټاګرام ویډیو ډاونلوډ نو دې باندې ویډیو هم ډاونلوډ شو دې کې نور هم اپلیکیشن شته. نو را بسو سیټینګ در را بخیم سیټینګ چې راغله پاس د سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړو دلته تاسو کولی شئ د دې رنګونه اپډیټ پرایوسي تیم ډاونلوډولی شئ او کنورسیشن سکرین کوم رنګ کې سکرین غواړئ یا ماین چارټ سکرین کوم ماین چارټ سکرین سره کوم بدلوي کمنټ دې کې تاسو رنګونه هر څه بدلولی شئ کمنټ بیکګراوند کمیز څنګه وي بیکګراوند یې څنګه وي سپینې تورې هر رقم تاسو غواړئ دلته کولی شئ. نو دلته تاسې کمنټ سور سپین هر رقم کولی شئ. نو زه بیرته هغه پخوانی سپین دې وي نو دې کې تاسې نور هم کولی شئ نیم کالر نومونه په کوم رنګ باندې غواړئ تور سپین غواړئ ډیټا کالر ډیټا کوم باندې غواړئ لایک سینټر کالر دی لایک سینټر کالر کوم یو غواړئ دې باندې تاسې کولی شئ رنګ یې چینج هم کړئ چې دلته رنګ دی خو به چینج کړمه چې څنګه رنګ چینج کېږي نو دې به کالر دې رنګ چینج شو. نو داسې دې کې نور هم ډېر اپشن یې ورکړي دي را بسو بل به وګورو. نو دې کې بیخي زیاتې اپشن یې ورکړي دي هوم سکرین نوټیفیکیشن څنګه باید تاسو ته راشي نوټیفیکیشن هیډر نو د نوټیفیکیشن رنګ هم تاسو بدلولی شئ چې باید نوټیفیکیشن څنګه رنګ ولري دې کې رنګ چینج کوی هم شي یا نو اول رنګ پخوانی رنګ غواړئ نوی غواړئ یا چې څه رقم تاسو غواړئ هغه رقم دا کېدای شي زه دا رنګ غواړم دا به دا رقم شي. نو بیخي زیاتې اپشن یې دې کې ورکړي دي ټویټر سره شیر کوی هم شي یا ریپورټ تھینکس او پروفایل سکرین تاسو څنګه غواړئ 1 2 3 پروفایل نو دا پروفایل سکرین باندې څنګه کلیک کړئ نو تاسو د پروفایل رنګ هر څه چینجولی شئ. نو زه دا رنګ کومه نو وروسته بیا وګورو چې رنګونه څنګه چینج شوي دي نو دا نور اپشن یې ورکړي هیډر آیکن کالر د هیډر آیکن کالر هم تاسو چینجولی شئ یا نو زه به د هیډر آیکن کالر شین کما نو اوس به وګورو څه بدلاو کې راغلی ده په انسټاګرام کې تاسو وینئ مخکې انسټاګرام یو رقم و پاس سر یې اوس بل رقم ده. نو لږ څه کې تغییر راغی سرچ کې نو تاسې پاس وینئ دا فالو یو باندې بل رقم رنګ واخلو دلته بیا بل رقم رنګ واخلو نو تاسې کولی شئ دلته نور رنګونه دي هر څه رنګونه تیز کړئ خفې کړئ دا ډېر ښه انسټاګرام ده جی بي انسټاګرام نومیږي. نو څنګه کولی شو موږ دا ډاونلوډ کړو نو دې کې ډاونلوډ هم کولی شو تاسې وینئ دا ډاونلوډ څه دا عکس ډاونلوډ باندې څنګه کلیک وکړئ نو دلته تاسې عکس ډاونلوډولی شئ دې ځای نه. نو زه غواړم چې دا یو عکس ډاونلوډ کړم کوم عکس دلته به راسو یو عکس به وګورو نو دا عکس زه ډاونلوډوم نو پاس درې ټکي باندې څنګه کلیک کړو نو جی بي آپشن باندې به کلیک کړئ چې کله کلیک نو په اول سر کې وینئ ډاونلوډ څنګه ډاونلوډ بټن ووایي نو دلته به الاو سي ووایي الاو نو تاسې به وګورئ چې دا عکس به ډاونلوډ شي. نو څنګه کولی شو چې دا ډاونلوډ کړو جی بي انسټاګرام نو را بسې یا دا په پلی سټور کې نه پیدا کېږي نو را بسې یا کروم براوزر ته تاسې کاروئ یو براوزر کاروئ نو زه کروم براوزر کاروم دلته چې کله راغلی یا نو دلته به ټایپ کړئ یا جی بي انسټې دا هم چې کله ولیکو نو دا به سرچ کړئ هم چې کله سرچ کړئ نو تاسې ته به جی بي انسټاګرام راواوړي نو دې کې به تاسې وګورئ چې کوم یو نو جی بي انسټاګرام نو دغه لاولنی سر والا ده اوفیشل ډاونلوډ جی بي انسټاګرام 1.0 لیټیسټ ورژن اے پی کې 4 انډرایډ 2020 لپاره نو دې باندې چې کله کلیک کوو نو تاسې به لیکته راسئ نو دلته تاسې ته یو آپشن درکړی ده د ډاونلوډ چې څنګه کولی شو نو تاسې دا وینئ فری ډاونلوډ فور انډرایډ فون د انډرایډ موبایل لپاره نو تاسې کته وینئ ډاونلوډ جی بي انسټاګرام
6.7 MB ده. نو دې ځینې تاسې دا ډاونلوډوئ سي یا نو کو ویډیو مې خوښ شوی وي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ځکه موږ هره ورځ معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. I'm falling, tell me why I'm falling.